راشو گورا زبدر تدبر صغیر پاک و ہند یو نام تو عالم حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ یو سو جملے اڑان دے کوم حرکت بڑی نہ کوئی بچکی نا عطا اللہ شاہ بخاری سے اغا عالم دے چہ دا ختم نبوت سرخیل دے او اغا انگریزانو نہ بنا یرے دو امام شافعی سے بوئی وایا سے چل شروع وی جی زمالدار ما یو ځل کور کې ما سره نوکران کار کوي یو جنې ډیره ښایسته وه زما ښځه کور کې نه وه موږ خو د ډب مسلمانان یو چې ماشومه مې د هغه مخکې ګناه نه کوو وایي ښځه مې کور کې نه وه ډیره ښه موقع وه وایي هغه جنې پسې مې دروازه بنده کړله نیت مې ورته خراب شو وایي ما ورته ما سره به بد کار کې وایي هغه جنې ډیره د الله نه یریده وایي هغه ډیره اورپېده وایي ما ته وایي یا مالک اتق الله ای مالکه زه تعالی خدای در کړې ما ته مالک یې تاله پیسه در کړې ده زه غریب یم ستا په کور کې کار کوم زه کار د مجبورۍ نه کوم زه غلطه ښځه نه یم موږ اکثر ښځو پسې خبرې کوو په لاره ښځه رواني د بوډاګانو په دې لارو کوڅو کې ناستي چې جینۍ تېره شي ابل ورته دا پیژني وایي آو وایي منه دا ټیک ښځه نه ده اکثر په خلکو باندې تفسیرې کوو که نه ابل ورته ولې ټیک نه ده تا څنګه وپېژنې مخ یې پټ دی وایي منه زه د پوندو نه پېژنم یا خدای پاکه د پوندو نه پېژنې ته لاړ شه کور کې دې وګوره کیدای شي ستا د نیا پوندې هم دغه شادي بیا به څه کې یا خپلې پوندې خو تا ته نه ښکاري کیدای شي ستا پوندې هم دغه په شاني بیا به څه کې نو بل باندې تفسیري نه دي کول پکار توبې کول پکار دي نو هغه ورته اتق الله ای مالکه د خدای نه ویریږه مال لاس مه راوړه دویمه پیره مې وایي لاس ورړو وایي مالې کیدای شي جینۍ د یریږي ما ورته پیسې در کومه ویل نه د الله نه یریږم درې ځلې چې درېیم ځل ویل یا مالک اتق الله اے مالکا اے زما آقا اے زما مشرا ته خدای نه ویریږه او داسې کار مه کوه بس اقا وخت کې وایي زه د الله نه ویرېدلم کونډه مې کولاو کړه او جینۍ مې آزاده کړه ما چاته حل مه وایه او بس زم د الله ته توبه وباسم امام شافعي رحمت الله علیه ورته وایي وایي ستا ښځه نه ده طلاقه شوې هغه ورته وایي جي څه دلیل دی ما ښځه طلاقه کړې دلته بله قصه ده د دې یو بل سره ربط څه دی تعلق یې څه دی ښځه دې ولې مې نه طلاقه شوې هغه ویل زه هم درته وایم ما پسې به مولیان خبرې کوي چې دی د کوم کتاب نه دا مسله کړې ده هغه ورته ویل د ټولو نه لوی دلیل قرآن دی دویم دلیل حدیث دی دریم دلیل اجماع ده څلورم دلیل قیاس دی د ټولو نه غټ دلیل درته وایم د الله د کتاب نه وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ اللہ پاک فرمائی کم انسان چی د گناہ پا وقت کی زمان خوف او یر اکڑلا اے زما بندگانو گواو سی یو انسان د گناہ پا وقت کی یر محسوس کلا دا اللہ نا ویریدو ونہا النفس عن الہوا او خپل زړه د گناہ نرام نکلو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وی دا سکے چی دا جنتی دے بلکہ دا جنت ما دقش کسانو دا پارا جوڑ کرے دے وی جنتی سکے جنت هم دا دوی دا پارا جوڑ شوے دے نو تا دا گناہ پا وقت کی ځان د ګناه نه رامنې کړی او قرآن وایي چې ته جنتي او تا ښځې ته ویلي که زه دوزخي یم ته طلاق یې نو ته دوزخي نه یې ته جنتي نو لہذا ستا ښځه طلاقه نه شوله دا د هغه د مذهب مسله ده تاسو به خپلې مسلې د خپلو امامانو نه او د خپل مذهب د مفتیانو نه تپوس کوئ نو عزتمندو یو امي سړی دی د الله نه ویرېدو د خدای نه ویرېدو د آخرت ورځې نه ویرېدلو او د ګناه نه رامنې شو نو الله رب العزت د دې انسان نه ډېر خوشحالېږي الله رب العزت دې زموږ او ستاسو ټولو نه خوشحاله شي اوس درته یو ستاسو فضیلت بیانو خو فضیلت بم پریدو د دې قاریانو یو فضیلت به بیان کو د قرآن محفل دے قرآن بارک درته یو څو خبرې بیانو ما قرآن کم کتاب دے قرآن څومره اعلی کتاب دے راشه وګوره زه به درته د بر صغیر پاک و هند یو نامتو عالم حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ یو څو جملې وړاندې کوم حرکت بډیر نه کوي بچکی نه
عطاءاللہ شاہ بخاری سے اغا عالم دے چی دا ختم نبوت سرخیل دے او اغا انگریزانو نا بنا یریدو یو وخو چی کلا پاکستان ہندوستان دا ټول یو ملکو او انگریزان دل ترال نو دا پٹکے نا پسر کو چاہتے تپوسو کو حضرت آپ ٹوپی کیوں نہیں پہنتے؟ شاہ جی آپ پگڑی کیوں نہیں پہنتے؟ شاہ جی ٹوپی پٹکے والی نا پسر کے ځکه مولا بغیر د پټکي او ټوپۍ نه بد ښکاري. تاسو هم بد ښکارئ خو تاسو مولا چې داسې مولا څوک جومات کې ځان سره ساتي چې ټوپۍ نه په سر کوي نه وایي دا خو انګریزی مولا دی. او موږ نه عام کسان تپوس کوي موږ درته ټوپۍ ولې نه په سر کوي وایي چې ټوپۍ نه بغیر مونځ کېږي دومره ټول مفتیان دي. نو موږ ورته د مولا خو هم بغیر د ټوپۍ نه کېږي بې مولا ولې بغیر ټوپۍ والا ساتي؟ زمار یو سړی مفتی دی گاڑی کی یو کس را روانو گاڑی والا ته وی گاڑی ودروه مونځ کومه هغه ورته بس گاڑی کی مونځ کیږي هغه مفتی صاحب د مسلې تپوس درنه نه کوم درته چې دا گاڑی ودروه زه بار مونځ کومه ته راته مسلې بیانې زه خپله مفتی یم خو گاڑی ودروه بار مونځ کومه. نو عطاءاللہ شاہ بخاری صاحب ته وی ټوپۍ پټکې دی ولې نه په سر کې؟ هغه ویلې سنو خدا کی قسم جب سے انگریز میرے ملک میں آ کر بیٹا ہے انگریز نے میرے دین میرے ایمان میرے قرآن پر حملہ کیا ہے اسی دن عطاءاللہ کی پگڑی گر گئی ہے اسی دن شاہ جی کی ٹوپی گر گئی ہے. ہاں ہاں عطاءاللہ اس دن ٹوپی پہنے گا جب انگریز کو اپنے ملک سے نکالے گا. پوی نشوي وی کون سړی نه دی کون بچه خوځېږي راخوځېږي ډېر ما کون سړی وی دوه پیرې خاندي ولې یو ځل خلکو سره خاندي که نه خلک خاندي دا مو خاندي دا وایي که اوس نه خاندمه نو دا خلک راپورې خاندي چې دا سړی د دې خندا په خبره ولې نه خاندي نو خلکو سره خاندي. بیا وروسته خلکو نه تپوس کوي وایي هلکه څه چل شوی و هغه ورته خلک وایي چې دا چل شوی بیا ځان له خاندي خبره داسې وه. نو تاسو به دوه ځل سبحان الله وایي. عطاءاللہ صاحب نه تپوس وشو وایي چې ټوپۍ پټکې ولې نه په سر کې؟ وایي په خدای مې دې قسم وي چې کله انګریز زما ملک ته رالو زما دین زما ایمان زما قرآن باندې حمله وکړه زما د لور مخې ته کېناستو زما د کور په دورشل کې غوستو اوس په پټکي باندې زما عزت نه جوړېږي او اوس به زما د عزت پټکې په خاورو کې ککړ شو زما ټوپۍ په خاورو کې ملیامېټ شوه زما د عزت پوزه پرې کړې شوه انګریز زما د کور په دورشل زما د ښځې زما د لور مخې ته ناسته او ته پټکې په سر کا اوس په پټکي باندې عزتونه نه جوړېږي او زه به هغه ورځ پټکې په سر کوما عطاءاللہ با هغه ورځ ټوپۍ په سر کوي چې کله انګریز د خپلې لور او د خپل کور او د خپل ملک نه وباسي. اوس پوه شوئ عزتمندو قرآن باندې میں ناشنا بیان کو یو ځل عطاءاللہ شاہ بخاری سے جوش کې راله د قشان حافظان قاریان فارغ شویو بیان کو قرآن باندې جوش کې راله ویلے اے جبریل وہ دن اور تھا کہ قرآن لوح محفوظ میں رکھا ہوا تھا اے جبریل آج آ کے دیکھ میرا سینہ لوح محفوظ بن چکا ہے. وی جبریل هغه ورځې لاړې چې قرآن په لوح محفوظ کې پروت و تم واوره د لوح محفوظ نورو فرشتو ته دې هم ووایه پرون چې کم قرآن په لوح محفوظ کې پروت و نن راشه زمونږ د عالمانو او د قاریانو او د دې عامیانو د بچو د سینو نه الله لوح محفوظ جوړ کړی دی. نو دا دومره عظیم کتاب د عزتمندو دا کتاب الله لوح محفوظ کې ایښی و. کوم ځای کې ایښی و؟ لوح محفوظ کی. لوح محفوظ کم ځای دی؟ لوح محفوظ د جنت نم اعلی دی. جنت د مخلوق د پاره جوړ شوی دی او لوح محفوظ د خالق د کلام د پاره جوړ شوی دی. جنت ماوتا مولی گازر ټیپر د پاره جوړ شوی دی. زوبا کنه انشاءاللہ انشاءاللہ موتا د پاره جوړ شوی دی او لوح محفوظ د الله د کلام د الله د پاره جوړ شوی دی. نو جنت نه لوح محفوظ څه شو؟ اعلی شو اوچت شو او ډیر قیمتي شو. ما زلزله کې رب نه تپوس وکړو یا الله ته دنیا ته دا کتاب را لېږې په اواز پوهېږئ که نه ډېر تنبیږي خو نه لږې شانې ساده
ما رب कायनात ना तपोसो को ए रब कायनात त द दुनिया ता कुरान را लेगी दा बचर त साथी मखबल रजल की उवेल या अल्लाह दा किताब बा बैतुल्लाह शरीफ के साथी अल तयौ मुस प यौ लाख दे मातोई न बंदा बैतुल्लाह के न सातम माली या अल्लाह द्वेम आला से मस्जिद नबवी दे रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना अल तद जन्नत टोटा प्रतदा अल तयौ मुस प 50 जरा बांधे दे या अल्लाह दा किताब बा अल तसाते वेल ना अल ते न सातमा माली या अल्लाह द्रेम आला से बैतुल मुक़द्दस दे या अल्लाह दा किताब बा अल तसाते अगर दा पैगंबरानो कोर तेर शवे दे नबी अलैहि सलाम पिंजलस या वल्लस म्याश्ती बुखारी शरीफ की दी अगे तरफ तमूस करे माली या अल्लाह द्रेम आला से बैतुल मुक़द्दस दे अल तब कुरान साथे मातवई ना जमाजल की आवाज ओशो माली या अल्लाह ज़खुद हैरान कलमा दा कुरान बसाते चरता मातवई वक्शा जमा पैगंबरा जमा उम्मती वक्शा जमाजल की आवाज ओशो दा किताब बैतुल्लाह की नसातम दा किताब मस्जिद नबवी की नसातम दा किताब बैतुल मुक़द्दस की नसातम वाओ जमा बंदा जबदा खपल किताब द मूलियानो और द कारियानो पसीनों के सातम सादा बयान तसुक सुभान अल्लाह न होई چې مولانا دی لنګو پوری خولي لاړی شي بیا ټول ته سبحان الله د دې نه پته لګي چې تاسو دی بیان ته سبحان الله نه وای د مولا دی تکلیف ته وای مطلب هم سي مطلب هم دی چې مولا صاحب ډېر الواګانی دی خوللې دي خدای شیطانم پکې نن لګي خولې لاړې جزاک الله دا څه کو نه دا کنه ना दा बयान خوان کې دوی وجنه کې مالک د مولا تکلیف ته وای مولا له تکلیف ما ور کوي ځکه الله خپل کتاب را واغستو او بیت الله کې نه غوستو د مولا پسینه کې غوستلو دی وجنه شاعر وای ممتاز क्यों न हो इस्लाम मुमताज क्यों न हो इस्लाम दुनिया भर के दीनों में वहाँ मजहब किताबों में यहाँ कुरान सीनों में वही जमंग दिन और जमंग मजहब बा द नूर दीनुन आला वली नबी ईसाई यहूदी तपोस कई ए मुसलमाना मूला से कारी से अमी से द पैगंबर उम्मती तो वली खबल किताब अफजल गणे तौरात जबूर इंजील हम द आसमान नरागले द कमजी नरागले कुरान हम द आसमान नरागले स्ता किताब हम आसमानी जमा किताब हम आसमानी बेफर्क वाले के स्ता किताब हम रहमानी द अल्लाह द तरफना जमा तौरात जबूर इंजील हम रहमानी बेवली फर्क के अजीब सवाल दे कने दे चोली फर्क के द्वाना आसमानी द्वाना रहमानी किताबू नदी बे फर्क वाले के फर्क शता माले आउशता मा तो फर्क बयान का मावेरे घटी खबरी दर तनको मा घटी खबरे खलक घट खलको तकई तो वड़ू के सड़े वड़े खबरे वावरा तो वड़ू के सड़े सादा खबरे वावरा योसो और कुन बयानो मा वेम वक्शा स्ता मजहब प किताब की लिखले शवे दे राशा जमा मजहब जमा पसीने की लिखले शवे दे स्ता मजहब स्ता दिन प कागज लिखले शवे दे राशा जमा मजहब और जमा दिन जमा द दिल और द दिमाग पतख्तू बांधी लिखले शवे दे स्ता मजहब और स्ता दिन पतूर स्याही लिखले शवे दे राशा जमा दिन जमा मजहब जमा पसीना के जमा पसल के पसरू विनु बांधी लिखले शवे दे तूर स्याही और श्रीविनी बराबर की देशी ना तपस्याई वाला दिन पस रवाने द सरू विनो प दिन पस रवाने माँ जमन दी आलेमानो द कारियानो पसीनों के अल्हम्दुलिल्लाह दा हुरूफ दा हुई पविनो बांधे लिखले शिवी दी और इंशाअल्लाह दा कुरान चिसो पूरी दा आलेमान दा कारियान दा हाफिजान ज्वंदी हुई और जमन प बदन के कतरवीन मौजूद हुई द अल्लाह किताब बतर क़यामत पूरी प दुनिया के मौजूद हुई अल्हम्दुलिल्लाह दी आलेमानो इज्जतमंदो दा से कदर करे पसीनों की दा कुरान सड़ी सर खबरी कई हाय हाय मंग द लारी लारवी सरम खबरी को चे मेलमराशी अगी सरम योसु खबरी को कुरान सर खबरी को उनकी खलक कम शो
ولی ځکه قرآن په ترجمه نه پوهیږي، په تفسیر نه پوهیږي، په الحمدو نه پوهیږي، ټایم نشته، وایي وخت نشته، ډیر بیزی ما، ډیر مصروف ما. هاي هاي چې یو سړی رانګ نمبر باندې رینګ وکړي، غلط نمبر باندې رینګ وکړي، هغه سره یو څو خبرې کوو، خو قرآن سره د خبرو دپاره موږ سره ټایم نشته. افسوس دی کنه، ټول وای استغفر الله. ګوره یو رانګ نمبر رالو، ټلیفون یې وشو پښتون ته، ای اجانۍ خبرې مه کوه، جنی خبرې مه کوه. دیکھو یو رانګ نمبر رالی، تا ته ټلیفون وشو، نو زمونږ دا ساده پښتانه وایي هلته ورځي الو، او دی الو هلکه الو ورته وایي، هغه ورته وایي کچالو، ورته وایي څه وایي څوک یې جي بادام ګل خبرې کوم، ته څوک یې ډیران ګل خبرې کوم. زموږ پښتنو دا نومونه یي. هلکه څه نوم دي بچي له خیال دی، وایي جي خنډې، لنډې، بونډې، چونډې، دا زموږ نومونه دي. خدای پاکه نومونه قیامت شو. د جینۍ څه نوم دی، وایي جي خارو، څه نوم یې کوتره یا کونتره. دا زموږ د جینکیانو نومونه سم نومونه ږدئ. نوم کې غوښتل د بچي حق دی، دا ځان له یو بیان دی. نو پردو سړو سره هم خبرې کوو، هلکه ما خو بادام ګل نه، ما خو ډیران ګل سره خبرې کولې. ښه بچیه خفه نه شي. د کوم ځای جی زه د پېښور یم، چېرته پېښور ته را چکر شه که نه چې نمک منډۍ کې د باندې روټۍ وخورم. مان نه مان میں تیرا مهمان بچاو دسترخوان. پردي سړي ته دسترخوانونه غواړئ. هلکه چېرته پلار له دې نرۍ غوښه راوړې ده، ملګري د پورې نښتې وي چې چېرته یو چرګ نه خو سر ووهه او روټۍ را باندې وخوره، هغې باندې روټۍ نه خوري پټېږې دی، او پردي خلکو ته ستونه کې چې راشه نمک منډۍ کې د باندې روټۍ خورم. هغه ورته وي ته د کوم ځای؟ زه د ثوابۍ مردان یم، چېرته را چکر شه که نه چې دادا کړی بابا کړي کې د باندې کباب وخورم. خدای پردي خلکو ته ستونه کې د دې دپاره ټایم شته، خو د قرآن دپاره ټایم نشته. نن الحمدلله 57 ماشومان مې ولیدل، زړه مې خوشحاله شو، باغ باغ شو چې الحمدلله د دې غرونو خلک په قرآن باندې مین خلک او دا خپل بچي دې قرآن ته وقف کړو. الله دې دا زمونږ نه قبول کړي. راشه قرآن سره خبرې وکړه، قرآن هم تا سره خبرې کوي. قرآن نه تپوس کوه، قرآن ستاسو نوم دی، قرآن جواب درکوي. بل هو قرآن مجید، زه قرآن مجید یم. قرآن نه تپوس کوه، قرآن ته مخکې چېرته وې، قرآن خپل جواب کوي. فی لوح محفوظ، په لوح محفوظ کې ما. قرآن نه تپوس کوه، قرآن د چا د طرف نه راغلی، قرآن خپل تعریف کوي. تنزیل من رب العالمین، د رب العالمین د طرف نه راغلی ما. قرآن نه تپوس کوه، قرآن چا دنیا ته راوړی، قرآن خپل جواب کوي. نزل به الروح الامین، جبریل الامین فرشتي راوړی ما. دا د قرآن آیاتونه دي. قرآن نه تپوس کوه چا باندې نازل شوی، قرآن خپل جواب درکوي. نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، د په سید الاولین سید الاخرین محمد رسول الله باندې نازل شوی ما. قرآن نه تپوس کوه قرآن په کوم میاشت کې نازل شوی، قرآن جواب درکوي. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د رمضان مبارکه میاشت کې راغلی ما. قرآن نه تپوس کوه کومه شپه کې نازل شوی، قرآن جواب درکوي. انا انزلناه فی لیلة القدر، د لیلة القدر شپه کې راغلی ما. قرآن نه تپوس کوه کوم ښار کې نازل شوی، قرآن جواب درکوي. وهذا البلد الامین، په دغه امین ښار مکه مکرمه کې نازل شوی ما. قرآن نه تپوس کوه څه دپاره نازل شوی، قرآن جواب درکوي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، زه د مسلمانانو دپاره رحمت او شفا را لېږلی شوی ما.